بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د میوو په خوب کې لیدل دا د دې تعبیر کوم چې دا میوې زموږ په خوب کې ګورو. انګور معنا د نور میوې وچ یا تازه دا څه تعبیر لري. تازه میوې دا په خپل وخت کې څه وکتل شي دا ښه تعبیر لري. تازه میوې څه کله په خپل وخت وکتل شي یعنی انګور څه کله انګور وختي وي او نور هر میوه څه په خپل وخت کې وکتل شي دا ښه تعبیر لري. په رزق، په روزي، په مال، فایده، تجارت، هغه شي ته څه تمه لري، یو مال ته تمه لري، هغه د وخت نه مخکې تاته رسیږي، ښه رسیږي، ښه بخت باندې تعبیر کیږي او سعادت باندې، خوشحالي باندې، تازګي باندې، صحت باندې، ارمانونه پوره کېدل، په دې ټولو شیانو باندې تعبیر کیږي. څومره چې ته رنګه دا په خوب کې وګورې ښه ښه رنګونو کې نو هماغومره دا ښه تعبیر لري. ستا ارزوګانې، ستا ارمانونه، ستا هر ارمان پوره کیږي. چې څومره ته سایې کوشش کوې، تلاش کوې، تازه میوه دې په خوب کې ولیده معنا داسې انشاءالله دا ټول پوره کیږي او دا پوره شوي دي ویم څه او شکر وباسه او نورو ته هم منتظر اوسېږه. څه کله په غیر وخت وکتل شي دا تازه میوې په خپل وخت کې نه مثلا د اوړي میوه ته په ژمي کې خوب وګورې چې انګور خورې په ژمي کې یا مثلا یو بل شی چې په اوړي کې هغه وي هغه ته په ژمي کې خورې یا د ژمي میوه څه کوم شی راوځي لکه مالټه، کینو دا په اوړي کې ته خورې نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. بیا ښه تعبیر نه لري. دا په لږ مرض او تکلیف باندې تعبیر کیږي چې هغه تا ته رسیږي او څه کله دا هغه وخت بیا ښه تعبیر لري چې کله دا صرف تا سره وي او تعجب پې کوې او دې ته ګورې او دا تعجب کوي چې په دې وخت کې دا څنګه له کومه شوی دا نو په دغه صورت کې بیا ښه تعبیر لري او چې داسې عام وي هر څوک یې ګوري نو په بازار کې وي نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. او وچه میوه څه ده دا بیا تازه میوې نه دا تعبیر کې قوي ده ځکه وچه میوه څه ده هغه لږ ساتل کېږي زر خرابېږي نه او هغه میوه ده چې هغه ښه پاخه وي او ورسېږي او بیا خلک هغه وچوي او بیا ساتي نو دا وچه میوه نسبت تازه میوې ته تعبیر کې قوي ده ځکه تازه میوه زر خرابېږي او هغه زر ډېر نه ساتل کېږي نو په هغه ارمانونو په هغه رضوګانو باندې تعبیر کېږي. تازه میوه چې هغه په هماغه وخت سره ضرورت وي او هغه پوره کېږي او چې کله دا هماغه میوه ښه میوه دا په وچ شکل تا په خوب کې ولیده د دې معنا دا ده چې دا روزو د انشاءالله داسې شی ده داسې شی ته غوښتی الله نه او داسې شی پوره کېږي چې هغه همیشه به تا سره وي ډېر وخت استفاده کولی شي او ډېر وخت هغه به تا سره وي. او میوه چې کله بیا خوند پورې خبره ده چې کله میوه ته خورې نو خوند یې که صحیح وي او پاخه وي نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري یعنی دا مال حلال به وي دا شی چې تا ته راځي دا به حلال وي په دې کې شبهه به نه او په دې کې به هېڅ شی نه وي بلکې ښه حلال به وي او ښه په اسانه به لاسته راوړې او ښه په ښه حالت کې به دا ته استعمالوې ښه صحت باندې هم تعبیر کېږي چې کله دا میوه پاخه وي او چې کله دا میوه خام وي او یا خو ګنده وي لږ فاسد وي نو په دې مې تعبیر کېږي چې دا مال دا شی چې ته لاسته راوړې دا مال دا رزق دا روزي دغه کیدای شي لږ په دې کې فساد وي لکه فساد د میوه خرابوالی د میوه په خرابوالي په همدې مال او په همدې تجارت په همدې کاروبار پیسو باندې تعبیر کېږي چې دې کې کیدای شي لږ شبهه وي حرام پې کېږي د بل چا حق پې کېږي یا په ډېر سختي سره یې ته لاس راوړې په ډېر سختي سره استعمالوې نشي خوړی یا صحت دې ښه نه وي نو په هغه صورت کې بیا دا ښه تعبیر نه لري چې کله دا میوه پاخه نه وي او خوند یې صحیح نه وي او یا خراب وي په دغه صورتونو کې بیا دا ښه تعبیر نه لري. او بیا ځینې وخت بیا د میوه چې په خپل وخت ونه کتل شي په خپل وخت ونه کتل شي نو په مرض باندې اکثر تعبیر کېږي او ځینې میوې دي چې هغه بیا په خاص شیانو باندې تعبیر کېږي لکه انځر چې دا په شفا تعبیر کېږي مڼه چې ده دا په حمل باندې تعبیر کېږي کوم میوې چې هغه زړې لري دننه خسته لري یا زړې لري دا په حمل باندې تعبیر کېږي چې کله ته یو ښځه خوب ولیده چې هغه خوري او مڼه خوري مثلا او آخره پورې هغه مڼه خوري نو د حمل باندې تعبیر کېږي چې د حمل دوران به انشاءالله ښه وخت وي صحت سره به وي او هغه حمل خپل حمل ته دی رسېږي هغه ښه وضع کوي او ماشوم هم ښیي صحت هم ښیي دی هم ښیي نو په دې باندې تعبیر کېږي. او چې کله دا میوه هغه میوې چې هغه زړې نه لري هغسې میوې په خوب کې وګورې چې یعنې هغه میوه چې هغه ټول خوړل کېږي زړې چې ویسل کېږي نه نو هغه هم بیا بیخي ښه تعبیر لري بیخي ښه تعبیر لري ځکه هغه بیا هغه کې بیا یو شی ضایع کېږي نه یو شی ایسته کېږي نه نو هغه بیخي په حمل په اساني باندې تعبیر کېږي. نو دا په خوب کې د میوه
د میوو تازه میوو یا وچو میوو تعبیر ما تاسو ته بیان کړ او اوس یو خوبونه یو څو خوبونه دي هغه انشاءالله تعبیر خو دغه نه مخکې تاسو ته یو خواهش لرم که چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ که غواړئ چې داسې نور ویډیوګانې وګورئ چینل کې ډېر زیات ویډیوګانې دي او خپل خوبونه که غواړئ راولېږم دغه واتساپ نمبر کې ماته رالیږلی شئ نو اول خوب ده وایي انګور په خوب کې خوړل ډېر ښه انګوري او خوند وکړه وایي ډېر ښه خوند یې وکړه همسایه ښځه هم وي بله میلمنه هم وي زه هم خورمه ورسره په یو غونچه مو لاس کې نیولي وي دا ډېر ښه خوب دې لیدلی الله تعالی یې درته ښه کړي په مال باندې په رزق باندې په حلال رزق باندې تعبیر کېږي ځکه همدغه وخت د انګورو آخري وختونه دي ځینې ځایونو کې پاتې دي نو دا بیا ښه تعبیر لري کم مال ته کم شي ته تمه لري هغه انشاءالله تا ته ښه رسېږي زر رسېږي د خپل وخت نه مخکې رسېږي او په صحت باندې هم تعبیرېدلی شي که څه تکلیف لري دا زنانه ده نو صحت باندې هم تعبیرېدلی شي نو په که واده دې نه کړی په واده باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم دویم خوب ده وایي موږ خپلوانې راغلي وي لاکت مو ورته راخیستی دي زما د خور مجرده ده ښایسته سره غمی خور مې ورته وایي چې دا ډېره قیمتي ده قیمت مې اخیستی ده هغوی هم وایي رښتیا دا ډېر قیمتي دی د یو غمي څو قیمت دی ډېر غټ غټ غمي وي نو دا هم ښه تعبیر لري غمي په خوب کې لیدل دا په واده باندې تعبیر کېدلی شي او په سړی چې وګوري په ښځه باندې هم تعبیرېدلی شي په تجارت په مال باندې هم تعبیرېدلی شي ښه اخلاق باندې قیمتي خویونو باندې هم تعبیرېدلی شي والله تعالی اعلم دریم خوب ده وایي جد غوندې ځای وي زموږ پلار چې یوه پښه یې لږ خوږ هم ده په ویښه کې یعنې او درد کوي هلته ناست دي یو بل نفر لکه ملا پلار ته مې وایي چې ولې پښه دې غځولې ده زما پلار ورته وایي ته څه خبرې زما پښه خو خوږېږي هغه سړی ورته وایي چې ستا پښه درد نه کوي یو بل کس دې ملا ته ویلي و مخکې چې زما د پلار پښه درد نه کوي زه په جنګ و جنجال شوم ورسره د هسې ناست شوم تسبیح مې اړوله که ته مسافر نو دې نه داسې معلومیږي چې ته د پلار احوال دې نه اخلي دومره او دې نه مخکې چې هغه پلار دې څه شکایت وکړي دې نه مخکې چې پلار دې څه خبره وکړي نو ته باید خپله پوه شې چې پلار دې څه ضرورت لري څه شي ته ضرورت لري بازخواست ته ضرورت لري مال ته صحت ته او ډاکټر ته بازخواست ته نو دغه شیان ټول مخکې نه وکړه دې نه مخکې څه ته بیا لږ جیرخون سې او ورخطا شي تا نه خفه شي والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي غوا مې لویشله وایي یو چی مې ورته لامده کړل چې غوا ولویشم خو سپینه غوا وي دغسې وغورځېدم خو خوب مې نه کړي او وډاره شوم نو دا خوب یې داسې اواز لېږلی ده زنانه ده صحیح وضاحت یې نه ده کړی ځینې ځایونو باندې زه پوه نه شوم خو غوا څه ده دا په کال باندې تعبیر کېږي یو کال باندې یو غوا یو کال باندې او څه کله هغه بلار به وي یا شیدې کوي او ته هغه غواړې چې هغه لوی شي نو په دې باندې تعبیر کېږي دا د کال نتیجه او د کال د همدې کال څه حاصلات لاسته راوړئ که ځمکې مسلې یا د تجارت کاروبار نو هغه لږ احتیاط سره کوشش وکړئ چې لاسته راوړئ او که په خپل هر څه په خپل وخت سره سرته ورسوئ د تجارتي معاملې وي یا د ځمکې کار وي نو هغه داسې دې حالت ته یې مه پرېږدئ چې هغه بیا لږ سختي سره ته هغه لاسته راوړئ یا غلا پکې وشي یا کم شي یا تکلیف زیات شي پکې نو هغه خپل وخت سره هغه سرته ورسوئ والله تعالی اعلم بل چا خوب لیدلی و چې د لیوره ښځه مې وي هماغه ماته اوبه راکړي په ګیلاس کې خواږه وي لیمو هم ور اچولي وي نو بس کل په خوب کې دې باره کې یو بل ویډیو شته همدې یو څو ورځې مخکې ما هغه ویډیو اچولی د هغه هم کتلی شي دا ډېر ښه تعبیر لري او بس کل په خوب کې چې کله تنده دې ماته سي خواږه اوبه وي شربت په شکل وي همداسې عادي اوبه وي دا ډېر ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې ارمانونه دې پوره کېږي حالات ښه کېږي او ښه ژوند درته الله تعالی نصیب کړی دا ښه نعمتونه الله درته نصیب کوي او هغه سختي او مشکلات چې ته تېروې هغه ټولو ښه نتیجه به ګورې انشاءالله والله تعالی اعلم خوب مې لیده دویم یا دریم زوی ته واده کوم له اسمانه څو کجاوه راشي زنانه ناوې پکې ناسته وي د هغه زوی خونې ته ننوځي چې مخکې موږ ورته واده کړی و نو معنا داسې ته خوب کې ګورې چې چاته ورځې د واده لپاره نو په دې باندې تعبیر کېږي چې کیدای شي ستاسو ښیښي اما مخکینی ښیښانو سره اوسي چا سره چې مخکې هم ښیښي کړې وه والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي ښځه مې خوب ویني چې واده
جنیاتو سره وي، شنه کالي مې په ځان وي، وینې پکې ډېر وي. څو شپې دا خوب ګوري، پرون شپه یې لیدلی دی چې زموږ د کور شفتالو ونې سره وایي شنه کالي مې په ځان وي، شنه شنه تکې وایي شفتالو ونه کې موږ تړو. نو دا شیطاني خوب ده. د شپې 1 بجه وایي دا خوبونه یې کتلي دي. دا شیطاني خوب ده او دا د دې د اثر نه ده، د دې په وجه باندې داسې د شپې ډېر کښېنئ یا د شپې ناوخته ډوډۍ خورئ، د ډېر زیات خوراک په وجه هم کېدلی شي او د ډېر کښېناستو په وجه هم کېدلی شي او د زیات موبایل استعمالولو په وجه هم کېدلی شي داسې خوبونه کتل. نو کوشش وکړئ چې د شپې ډېر ناوخته پورې مه کښېنئ، ناوخته ډوډۍ مه خورئ او مجلس و موبایل استعمال دا د شپې کم وکړئ تر څو چې دغسې خوبونو نه تاسو په نجات پیدا کړئ. او کوم دعاګانې چې مقرر دي د خوب او د سهار جګېدو هغه دعاګانې په خپل وخت سره وایئ، پوره یې وایئ، ګوګل کې ولیکئ د سهار او د بېګا دعاګانې، د خوب دعاګانې. نو دا ټول راځي هغه ځان سره ولیکئ او هغه په طریقې سره په هغه خپل وختونو کې ووایئ. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د خپل مور سره وایي بدکاري وکړي، تعبیر یې څه دی؟ نو دا ډېر ښه تعبیر لري چې کله څوک خپل خوب کې وګوري چې خپل مور سره بدکاري کوي یا عمل فاحشه کوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته هغه سره ډېر ښه کوې او ډېر حق یې ادا کوې او هغه ته ستا ډېر خیر رسېږي او ته هغه راضي کوې او ته هغه خوشحاله کوې او هغه سره ښه د یو نیک اولاد په حیث باندې رویه کوې او هغه څه کوم حقوق دي په تا باندې هغه ټول ادا کوې. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل خوب هم اورېدلی وي او مطمئن شوي یاستئ. 1-2 خوبونه نور دي فارسي ژبه کې، هغه انشاءالله جدا ویډیو کې جوړومه. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.